السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحت ناکامل اوسئ. دا یو ځل بیا زه ریاض احمد ستاسو په چوپړ یم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ عمومي ریاضي شروع کړې ده او د عمومي ریاضي سلسله د جمع عملي او میزان او د تفریق د عملي میزانه پورې رسوله ده. نو ګرانو زده کوونکو، په تېره ویډیو کې موږ یوازې د جمع د عملي میزان ولوسته. نو راځو په نننۍ چې د تفریق د عملي میزان ته. ګرانو زده کوونکو، د تفریق عملي میزان چې دی موږ د جمع د عملي په واسطه ترسره کوو، یعنې د جمع عملي په واسطه چې دی د تفریق میزان کوو. نو لکه څرنګه چې پرون موږ د جمع عملي میزان په تفریق باندې کوو، نو نن چې دی د تفریق عملي میزان په جمع سره کوو. دا چې څنګه کوو، راځو یو مثال وګورو. مثال کې به تاسو وګورئ چې څنګه موږ کولی شو چې یو جمع د تفریق عملیه مونږه میزان کو. مثلا سوال دی راځو دغه سوال حلو. ګرانو زده کوونکو، ګورئ د 5 نه چې 2 نه چې 100 پاتې کېږي 3 پاتې کېږي، او 4 نه چې 4 نه چې 6 پاتې کېږي 0 پاتې کېږي، او 3 نه چې 2 نه چې 100 پاتې کېږي یو پاتې کېږي. شانسې د 10 نه چې 3 پاتې شي 100 پاتې لاړ شي 3 چې لاړ شي 6 پاتې کېږي، 8 نه چې 6 لاړ شي 100 پاتې شو 2 پاتې شو. نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ چې دی د جمع د تفریق د عملي څه شو؟ حاصل شو. نو اوس څنګه کولی شو چې دغه تفریق عملیه چې موږ ترسره کړې ده موږ وپوهېږو چې دا سوال موږ صحیح حل کړی دی. نو د دې لپاره باید موږ دغه تفریق عملیه څه کوو؟ میزان کوو. نو د دې میزان طریقه ګرانو زده کوونکو، نو دا چې دی داسې کوو چې د دې مفروق د جمع د تفریق د حاصل سره جمع کوو. مفروق د تفریق د حاصل سره جمع کوو. که چیرې موږ ته مفروق منه لاسته راغی، نو زموږ سوال چې دی صحیح دی. که چیرې لاسته راغلی، سوال هم غلط دی. نو ګرانو زده کوونکو، زموږ مفروق دی 6 دی 2 4 2، او زموږ د تفریق حاصل لاسته راغی 2 6 1 0 2 3. دا چې دغه زموږ حاصل دا دواړه سره څه کوو؟ جمع کوو. دغه د دې سره چې دی د مفروق سره چې دی د تفریق حاصل جمع کوو، نو موږ ته باید څه لاسته راشي؟ مفروق منه لاسته راشي. 2 3 څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 15 کېږي. آفرین شانسې. او 4 او 0 چې سره جمع شي څو کېږي؟ 4. نو 3 او 2 چې جمع شي 2 او 1 چې جمع شي څو کېږي؟ 3. 3 چې د 6 سره جمع شي څو کېږي؟ 9. او 2 سره جمع شي څو کېږي؟ 8 کېږي. اوس یې ګورو ګرانو زده کوونکو چې دا زموږ د تفریق د عملي مفروق منه سره چې دی که چیرې یو شان وي، نو سوال زموږ صحیح دی، او که چیرې یو شان وي سوال غلط دی. نو ګورئ شانسې موږ ګورو د تفریق د مفروق منه سره چې دی زموږ د دې جمع سوال د حاصل چې دی سره څه دی؟ یو شی دی. نو دغه زموږ د تفریق د عملي میزان په دې طریقې سره موږ کولی شو تفریق عملیه څه کوو؟ میزان کوو. نو ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې درس تر څو چې بیا بل درس پورې زه ستاسو په چوپړ حاضرېږم. ښه وخت تاسو ته غواړم. بیا هم که چیرې څه پوښتنې په دې برخه کې وي، نو ګرانو زده کوونکو، په دې کې سوالونه تاسو په کور کې کار کوئ، او که څه پوښتنه پیدا کېږي نو لاندې په همدې ویډیو کې کمنټس کوئ. انشاءالله ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړو. او بیا هم په پای کې زموږ چینل چې دی سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، تر څو چې دغه درسونه چې دی نورو زده کوونکو ته ورسېږي. ښه وخت. د لا نورو ښو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل افغان لمپ ټیک سبسکرایب کړئ.